ذكرينا يا بقايا الأمس فينا. د کامیاب خلکو ځینې ځانګړنې: زادنا الشوق أنينا. سهار وختي پورته کیږي او د ژوند د اولیتونو څارنه او تعقیب کوي. استقامت لري، هر کار ته چې مخه کړي د عجلې په ځای نتیجې ته صبر کوي. سخت کار کوي، د تسلیمېدو په ځای مبارزه کوي او ځان ثابتوي. له چا سره بغض او کینه نه کوي، ټول تمرکز یې په خپلو موخو وي. په نورو نیوکه نه کوي، هدف یې د هغه اصلاح وي، خو لومړی هدف یې د ځان جوړونه او اصلاح وي. هره ورځ یې د مطالعې یوه برخه ځان ته ټارګټ کړې وي او ترسره کوي. کبر او غرور نه کوي، اما په اړیکو کې معیاري کوي. تل خپلې نیمګړتیاوې په نښه کوي او د له منځه وړلو لپاره همیش لاس په کار وي. د نورو په خبرو پسې نه ګرځي، تل د ژوند موخې څاري او منظم پلان ورته جوړوي.